نن غونډه چې موږ تاسو دلته پکې را یوځای شوي یو د دې غونډې هدف دا ده چې موږ دغه اوس تیر کال یعنی دغه اوس چې تیر شو دغه حج د 1440 هجری قمری او د 1402 هجری شمسی د دې حج موږ یو محاسبه کړې ده هغه دا چې د حجاج کرامو څخه موږ د دوی د داخلي په وخت کې څومره پیسې وصول کړې دي او بیا چې په دغه یو میاشت و نیمه میاشت کې د حج په دوران کې دلته په سعودي کې مکه معظمه کې مدینه منوره کې په دالارو کې په تیارو ټیکټونو کې د دوی څومره مصرف شوی هغه هم سنجولای او بیا د دوی منګ سره څه شی پاتې دي که پاتې نه دي هغه هم سنجولای من اول د اسلامی امارت په نمائندګۍ بیا د ارشاد حج او اوقاف وزارت لخوانه دا هیوادوالو ته اطمینان ورکوم چې یو افغانۍ د دوی هغه هم چې موږ سره پاتې شي هغه به خامخا دوی ته ورکول کیږي او دوی ته به رسول کیږي که دوی د هیواد په هر کنجو کنار کې وي که په واخان کې وي که په اسلام قلعه کې وي که په ګومل کې وي او که د نورستان په سردرو کې وي موږ به د دوی د حق ورسوو ولهذا من نن دغه معلومات تاسو ته درکو چې من د حجاج کرامو د مصرف شوو پیسو سنجش او اندازه کړی ده او بیا دا چې د دوی کم حقوق په من باندې پاتې دي د هغه اندازه به تاسو ته معلومه شي او بیا ان شاء الله تعالی بدا سلسله د دوی د باقی پاتې پیسو دا جریان پیدا کوي هم په مرکز او هم په ټولو ولایاتو کې بسم الله الرحمن الرحیم حاجیانو ته د 1440 هجری قمری مطابق 1402 هجری شمسی کال د حج د لګښتونو څخه د پاتې پیسو بیرته ورکړه دا زمنګ د دې مضمون عنوان ده اول منګه اصولی ذکر کوو چې منګه ته څومره اصولی شوی ده د حاجیانو د پیسو بیا به ورپسې مصرف ذکر کوو چې ټول څومره مصرف شوی ده بیا به د دې مصرف او د اصولی ترمنځ چې څومره باقی پاتې دي ما بقیه به ذکر کوم د حج د لګښتونو د اټکل شوی جدول لمخه له حاجیانو صاحبانو څخه ټول 115 میلیونه او 1,03,500 او 9 ډالر او 28 سنټه وصول شوی و چې معادل 9 میلیارډ او 900 او 9 میلیونه ولکه اتیا زره او 45 افغانۍ او یو لسپوله کیږي دا د حاجیانو نه ټول پیسې وصول شوی د مجموعه اصولي اندازه ده اوس د فی حاجینه د یو حاجینه څو روپۍ وصول شوی وي چې د فی حاجی څخه 3900 او 24 ډالر
او 1 سنټه دا وصول شي وو چې معادله 3,40,000 او 50 افغانۍ او 12 پوله کیږي دا د دوی څخه د هر حاجی څخه من وصول کړي اوس به لګښت وایو چې بیا نو څومره روپۍ مصرف شوي دي لګېدلې دي د حج د لګښتونو د جدول له دقیق محاسبې وروسته ټول 112 میلیونه او 2800 او 58 ډالر او 9 سنټه دا مصرف شوي ټول مجموعي چې معادله 9 میلیارډ او 5 میلیونه او 40,000 شپږ اویا افغانۍ او 4 پوله کې دا مصرف شوی نو د هر حاجی څومره مصرف شوی ده چې د فی حاجی 3,800 او 14 ډالر او 10 سنټه مصرف شوی ده نو چې هغه اصولي ودا بیا مصرف شوی ده نو څو پاتې دي مجموعه څو پیسې څو روپۍ پاتې دي او د فی حاجی څو پاتې کیږي نو د حاجیانو له مجموعه راجمع شو پیسو څخه 3 میلیونه 1,090,690 ډالر او 9 سنټه دا پاتې شي مجموعه نو بیا د هر حاجی څومره پاتې کیږي له دقیق محاسبې وروسته د فی نفر حاجی لپاره 108 ډالر او 0.04 سنټه پاتې دي او دا به بیرته ورکول کی او دا حساب چې د په ډالرو زکه کوو کتا سوې چې دا خو افغانستان د افغانۍ دي اگر چې مونږ خو افغانۍ ور سره یادو خو دا ډالر هم یادېږي دا د څه د پاره دا زکه چې د حاجیانو څخه وصولي هم په ډالرو باندې شوی و چون دا د خارج ملک ته تګ راتګ ده خارجي پیسې په کې استعمالي او تعامل هم همداسې ده چې ډالر اصول کیږي اوس من چې دا 108 ډالر او 0.04 سنټه یاد کړه دا 108 ډالر دا خو به بانکونه ورته برابر کې د اجانو ته ارکسته دا 4 سنټه چې دا د دې لګ دا پولیسیا دا مېدا لګ مشکل وو نو موږ ورته اندازه لګولې ده چې دا به د 4 سنټو په بدل کې به 4 افغانۍ ورکولې او دا 4 افغانۍ چې حساب ورته وکړي دا لازیاتيږي په 4 سنټو دا چې 0.04 سنټونه د دې ورکړه په ډالرو یو څه ستونزمنه ده لہذا د دې معادل به 4 افغانۍ ورته ادا کی خلاصه ده چې د هر حاجی لپاره 108 ډالر او 4 افغانۍ بیرته ورکولای کی اوس موږ ډیر کوشش وکړو چې د دې حاجیانو مصرف را کم کو د اولنا لګي پیسې ترنه تحویل او وصول کو او بیا چې پاتې شي ډیره ورته ورکو بیرته خو متاسفانه چې یو څو عوامل داسې و چې داغه وجنه سکل د حج مصرفونه زیات شي وو ځینې مصرفونه د چنته رسیدلی و د چنته دا خو من وزارت ته معلومات کیږي دا د حاجانو ته اندازه لګيږي عام خلک په دې سم نه پوهیږي په بتیر کال او سکال خو یو حج د نو بیا دا خود د نور ملکونو سره خبره ده خصوصا د سعودي حکومت سره زبر تاسو ته یو څو نمونه ذکر کما
نور خو ډیر فرقونه راغلي خو یو څلور نمونه ذکر کوم درته چې څومره تفاوت راغلی ده. مونږ سکال ډیر کوشش وکړ چې د حج مصارف راکم کړو، اگر چې د تیر کال په نسبت بیا هم کم دي، اصولی کم شوی و. ځکه تیر کال کې د فی حاجی څخه $4,110 اصول شوی و، $4,110 او سکال $3,940 او $0.40 اصول شوی و. او د ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو څخه هم د زمونږ د حاجیانو مصرف ډیر کم ده. دا به ان شاء الله تعالی تاسو پوښتنې کړي او بیا هم پوښتنې وکړي چې د خلکو $5,000 او $6,000 ته خبره پورته شوی و، موږ $3,900 او $40 او $0.40 د هر حاجی نه وصول کړو. لیکن د څو وجوهات له عمله دغه مصارف یو څه زیات شول. هغه وجوهات یو څو ذکر کوم. اول، تیر کال په مکه مکرمه کې د یو چپرکټ بیا، یو چپرکټ چې یو اجی ور باندې پریوزي، 1200 سعودي ریال و، چې سکال دغه بیا 400 ریال ته ختلی و. ګوره 1200 1200 او 2400 چې د تیر کال په نسبت 2 برابر شوی و، 2 برابر. دا بیا د یو چپرکټ د حاجی. بل عامل د مخکنیو کلونو برخلاف سکل په لومړي ځل په مدینه منوره کې افغان حاجیانو ته د ارشاد حج او اوقاف وزارت لخوا د سکن سربیره ازای او عمارم چې ورته نیولې و، د دې سربیره 3 وخته ډوډۍ، 3 وخته د تغذیه پروګرام هم شوی و. او دا د افغانستان په تاریخ کې دا نه دي شوی چې په مدینه منوره کې هم اجانو ته ډوډۍ ورکول شي. مکه معظمه کې خو ورکول کېږي، خو سکال په مدینه منوره کې دوی ته 3 وخته ډوډۍ ورکول شو. بل، تیر کال سعودي عربستان ته د حاجیانو د هوایی انتقال کرایه، یعنی دا کامیر یا اریانا کې چې دا طیاره کې زی د فی اجی ټیکټ بیا څو ده؟ د فی اجی ټیکټ بیا $1,050 و تیر کال، او سکال $1,180 ته پورته شوی و. دا بیا چې په هر ټیکټ کې $110 اضافه شوی و، پیسې اضافه شوی. الته $1,050 و، دلته $1,180. او بل عامل داو، سکال د سعودي حکومت لخوا فی حاجی په سر 9.50 سعودي ریال، یعنی سکم 80 ریال د اجور الخدمات الالکترونیه، اجور الخدمات الالکترونیه په نامه دا دوی اضافي مصرف واخیست. تیر کال دا نو 9.50 ریال او څه د پاسه، یعنی تقریبا 80 ریال د یو حاجی په سر باندې. نو دغه پورته عواملو ته په کتلو سره سکال د حاجیانو مصرف یو څه لوړ شو. خو بیا هم د نیکه مرغه دغه د دوی باقی پاتې پیسې
یوصل او $8 او .0.0 سنټه دوی ته بیرته ورکولای کیږي.